افغان ډاکټرز څه شی دی؟ افغان ډاکټرز د ویالټیک ټیکنالوژي شرکت پر مټ د افغان ډاکټرانو لپاره پرمختللی پروګرام دی چې له مخې به یې افغان ډاکټران په یو پراخه انټرنیټي جال کې سره راټول شي. افغان ډاکټرز اوس مهال په لوړې ټیکنالوژي او کوډینګ ویب سایټ او موبایل اپلیکیشن لري چې ورپسې به دغه پروګرام لا غني شي. د افغان ډاکټرز په غني کېدو به د افغان ډاکټرانو د معلوماتو په اړه وړیا څلروي سطحه موبایل شمیرې، آنلاین اپاینټمنټ اړیکې، د نسخو او معایناتو په کرښه د ډاونلوډ او پرینټ اسانتیاوې رامنځته شي. د افغان ډاکټرز جوړښت: افغان ډاکټرز یو پراخه او سټانډرډ ویب سایټ او موبایل اپلیکیشن دی. په دغه پروګرام کې د ټول افغانستان هغه ډاکټران چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې کار کوي ځای پر ځای کیږي. افغان ډاکټرز لومړی د افغانستان ډاکټران په 34 ولایتونو ویشي چې موندنه یې اسانه او په کټګوریک ډول شي. د ولایتونو له ویشنې وروسته به د هیواد ډاکټران د دوی د تخصصي رشتو پر بنسټ بیا ځانګړي شي. د بیلګې په ډول د زړه، هډوکي، پوستکي، سترګو، داخله، جراحي او نور ډاکټران به په همدې نومونو نومول شوي برخو یعنې کټګوریو کې ځای پر ځای شي. په افغان ډاکټرز کې د هر رجستر شوي ډاکټر لپاره ځانګړی حساب یا اکاونټ جوړیږي چې پر بنسټ به یې د ځان په اړه ځای پر ځای شوي معلوماتو ته د سمون، زیاتونې او کمونې لاسرسی ولري. د ډاکټر په حساب یا اکاونټ کې به د نوموړي پیژندنه، زده کړې، کاري تجربه، لاسته راوړنې، علمي کړنې، ورکشاپونه او سیمینارونه ځای او خوندي شوي وي. یو ډاکټر به وکولی شي چې په افغان ډاکټرز کې د هیواد د ټولو ولایتونو د مختلفو رشتو له ډاکټرانو سره په اړیکه کې شي. موخه دا چې دوی به وکولی شي د یو شمېر ټولنیزو رسنیو په څیر سره یو ځای شي، په غږیز، لیکلي او انځوریز ډول خبرې وکړي او د موادو راکړه ورکړه ولري. د افغان ډاکټرز ویب سایټ په آنلاین بڼه او موبایل اپلیکیشن به یې په آنلاین او آفلاین بڼو کار کوي. ناروغان او ناروغ لرونکي به کولی شي چې په ډیرې اسانۍ سره د هیواد د 34 ولایتونو اړوند ډاکټران راپیدا، د تخصصي رشتې وروسته یې په اړه لومړني معلومات حاصل او د درملنې لپاره یې د کاري ځای پته او یا هم د اړوند کس موبایل شمارې او برېښنالیک ته لاسرسی پیدا کړي. ناروغان او ناروغ لرونکي به د افغان ډاکټرز پروګرام ټولې اسانتیاوو او چوپړتیاوو ته په بشپړ وړیا ډول لاسرسی ولري. د افغان ډاکټرز پروګرام ځانګړنې: د افغان ډاکټرز پالیسۍ او تګلارې اړوند د افغان ډاکټرانو نوملیکنه او د ناروغانو لاسرسی، د غړیتوب لپاره د ځانګړو شرایطو او ځانګړنو درلودل، د سایبري بریدونو په وړاندې سخت، غښتلی، مقاومتي او خوندي ټیم، د ټولو غږیزو، انځوریزو، لیکنې او په لویه کې د هر ډول ډاټا د چاپ حقوق او کاپي رایټ خوندي ساتنه، د طب له مسایلو ورایخوا د بل هر ډول ډاټا د انټرۍ یعنې داخلېدو د مخنیوي لپاره د کوډینګ پرمختللی سیسټم، د هیواد له 34 ولایتونو په لوی شمېر د هرې رشتې د ډاکټرانو ثبت او راجستر. د افغان ډاکټرز پروګرام د عامه پوهاوي او د خلکو لاسرسي په پار د چټک، ښار په ښار او کور تر کوره برنامه. د افغان ډاکټرانو ترڅنګ په هیواد کې د بهرنیو متخصصو ډاکټرانو په اړه معلومات، د واقعي شخصیتونو ترڅنګ د حکومي شخصیتونو یعنې سترو روغتونونو، درملتونونو
او لابراتوارونو په اړه معلومات. اړینه یادونه: افغان ډاکټرز پروګرام اوس مهال په لومړیو پړاوونو کې دی. هیواد ته د چوپړتیا په موخه او د افغان ډاکټرز پروګرام د پرمختګ، اغیز، سهولت او زیاتو اسانتیاو په پار راسره خپلې غوښتنې، وړاندیزونه او پوښتنې شریکې کړئ. په درنښت، د افغان ډاکټرز پروګرام اداره.